بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بیم فانکشنای باقی مانده را میخوانیم. صحیح که در تکس تا فایند خوانده بودیم. امروز میم فایند میم که فیکسد است. چی است؟ فیکسد. Round number to the specified number to decimals and returns the errors text without commas. ببین شاگردا نور سپیک وقتی که دیشا همه شما چی داریم؟ فیکسد وظیفه چی است؟ از تکست برای چی گم میکنه؟ اینجا تو تکست داری، مثال اینی یک تکست است اشاریه داره یا نداره؟ از این تکست برای چی گم میکنه؟ اشاریه. اینجا نوشته کردی fixed equal fixed څنګه چلده بودی کیبورد سره fixed 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 کم عدد دا عدد کاما څو اشاریه تر ختمه ده یو اشاریه پرېږده پکې اشاریه نه وروسته یو عدد دی یو عدد پاتې شو کنه دوی ختم کړه استاد سره هم دا فیکسډ ډاټ چې دا وګوره یو فرمول شو. اوس به دا هر عدد چې اشاریه وروسته وي څو اشاریه به پرېږدي؟ یو اشاریه به پرېږدي. او استاد څه اشاریه به پرېږدي؟ صفر بیا وکړه. استاد دا مساوي فیکسډ بچ ښه کوم فیکس بواخلی خو شروع اشاریه عدد د عدد با انتخاب کی کاما یا څو اشاریه غواړي مثال څو دانې اشاریه څو دانې غواړي صحیح استاد څو دانې اشاریه به ورکوي استاد یا ټیک هغه باندې قوس او اینجا دلته وګوره فیکسډ صحیح دلته راځم فیکس فرمولا کوم یو عدد دی څلور اشاریه نه حتی شپږ و دومره اشاریې لري که نه ورته دوه اشاریې د دې د وروسته یا دې څه اشاریې نه اکوال ولیږه فیکسډ صحیح ټاب دی عدد کې دی کدام اشاره باید باشه کاما صفر اشاره باید باشه انتر صحیح و صفر اشاره شد اونجا جمع کرده پامیدی و عدد شما خواندی او را پنج پاره کرده صحیح ده که دا اشاریه و دلته لږ کمی شي مثال دو شي یا څلور نه زیاته وي ما څلور به چلته نه و تقریبي عدد و صحیح ده دا اشاریه نه درته څه ختموي دا عدد نه ته اشاریه ختموي څو اشاریې ولې نه هلته خو نه تقریبي عدد و پنځه قریب کړه په تکمیل یې کړه صحیح ده هماغه عدد دی غواړم ما زم صفر اشاریه دی فیکس عدد دی څومره دی کولی شو ورته ورکړئ استاد مثلا څلور دانې اشاریه ورکوو څلور صفر ورکړي راولي نه دلته اوس ته غواړې ډوډ سپیک ته ورته دلته دی د عدد وروسته درې اشاریې راشي اکوال فیکسډ نوشته کو صحیح چندان اشاریه باید باشه اینی عدد انتخاب کو کاما تو برش بگو دو اشاریه باید باشه بعد عدد دو اشاریه مانده نه مانده صحیح پیگر بانی تقریبی عدد چې کله ختمه یو بل د نږدې یا بیا نه یې ګوره کړه پوه شوې فیکسډ کوي عدد فیکس کولو ته نږدې کوي ته پوه شوې ورباندې باز از این فانکشن میم دیگه فانکشن داریم فیکس لفت چی معنی دیسا فانکشن داریم lft لفت ببین اینجا ما نوشته کردیم پاکستان صحیح equal چی نوشته میکنی left top از این عدد باید کاما چند دانه میاری 3 دانه طرف چند میاری پی ای کی عمل یا نه
صحیح میفهمم شما اینجا داده میتونی قوس تخلصه او اینجا AF افغانستان انډیا چاینا صحیح درې د حرف راوړي کړه چی نوشته کردیم left اموادات باید چند عدد طرف چپ باید بیه از طرف چپ باید چند عدد بیه او فنکشن که مساوی شده خب تکست اینجا فنکشن دیگه داریم left line line count the function count the characters line چی کار میکنه یو کارکتر با موږ څه کوي اشابهی به لاین لاین څنګه لاین د مولي کو کابل د فنکشن لیکم ال لاین قوس شروع دا قوس بند وی 5 کاراکتر است قوس اگوی سبوری ها سولی کتو افغانستان یو ولس کاراکتر دی ګړې دا فنکشن کولای شي کالم درته ضرور دی دا فنکشن پکې وکړه کاراکتر ورته شماري صحیح دلته لیکلي مثال نیم الته کون کاراکتر څو کاراکتر نوم راځي کولای شي دا فنکشن باندې اپلای کړي کومه لاین فنکشن equal lines I mean text چې ورته به کنه شمار ورته به یې ګرځنه خب اینجا بعدی فنکشن داریم text lower converts all letters in text strings to lower case صحیح اڑو حروف ہوتا بیاڑی ہر ٹیکسٹ بچتا رہی اڑو حروف ہوتا lower فنکشن دا تطاولی کی مثال دانشمال تو دا پوڑو حروف دی بات اولی صحیح لیسا حمدی ایکوال چی نوشتا میکنی lower کدام اینی نام انٹر دانشمال با صحیح قول شدا فنکشن هم دسیلان دی کاش کے دلتا عدد لیکل تا میں وڑی کتاب نہیں مثال عرفان عرفان خواست نا پوڑو کے لگل شو عرفان کیحان میحان گرد ټول په وړو کړو شتا دا فنکشن دی راځي صحیح او push or one lower mid MID میدان مثال می تانی که چندم حرف میگیری اینجا آمدی دایی سها نوشته است چی کپیسا گریت equal MID made tab دایی تکس کاما نمبر چند نمبر باید شروع شوه از یک نمبر باید شروع شود چند کاراکتر باید بگیره 4 کاراکتر انتر مثال یو شروع شي به چلو هر پر واخلي نه د دوړو مینس کې چې کامل کامل
بچت د منځ نه ولې نه ها دلته ورته وکړه دا ټول دا ام آی ډي میټ فانکشنس ایساها کاما حرف دو را شروع کو از دو چند حرف بگی 9 دانه حرف بگی یا 6 دانه بگی انتر حالا که در این صحابی مثال یک نام نوشته کردی افغانستان چی درش گفتم از حرف چندم شروع کو دویم نه شروع که مثال دم را حروف را توا صحیح ده خو صحیح شکر یا خو صحیح خوله ورده تو بگی بیا نور مالگا ماج تیل ورکه صحیح نه اونه تکتیکی نور صلاح شا کمپیوٹر آورا موٹر دراو سے موٹرسیکل تاسو دې په وخت ته راوړې ولا کوي درس پکې خطیر آورا ما ورکو دا کمپیوټر خامخ چې ما الدام خپه نشي دا ډېر وخت شالو صحیح شو په دې باندې پوه شئ میټ باندې میټ فنکشن څه وظیفه کوي د کوم ځای نه شروع که تر کوم کرکټر ما ورته دلته وویلې چې څه وکړه د دوم کرکټر نه شروع کړه ګوره ای پرېښوده اف نه شروع کړه شپږ کرکټر ما راوخه شپږ یې راوخه بله اگزامپل وکړم ګوره دلته یو نوم ما ولیکو صحیح زه ورته وایم چې عمران خان یو نوم دی که نه دلته راځم میټ فنکشن استعمالوم عمران خان کې کاما د څوم حرف نه شروع کړه د مثال شپږم حرف نه شروع کړه کاما څو حرف راواخله ورته یم 4 راواخله انټر خاني اواز راوړه او کنه دا چپ خانه را خب پراپر څه کار کوي پراپر لاس شي پراپر دا نوم اورېدلی څنګه پراپر نوم خاص نوم ته به بدلوي مثال ته دې ولیکه چې Khan is from Kabul. دا سنټنس تور دا پراپر کیس ته بدله کړه چې شته پراپر کیس ته بدله کړه دلته راغلی ایکوال پراپر ټاپ کومه سنټنس دا سنټنس قوس بند انټر پراپر شو که نه شوه استاذ اول حرفونه غټ کیږي او کنه پراپر ته اگزامپل خو زه تړلی دی په اگزامپل به خاص نه زه دومره کنه وعلیکم چی گفتی رای اعصاب پراپر نام و کامن نام میشناسی پراپر نام که د انګلیسي هر وخت نوشته نشه د جمله مثالی this is مثال پواد brother دلته اوس پراپر نام دی کې څه ده دی کې پواد پراپر نام دی خاص په کیپټل باندې لیکل کیږي ورته لیکم چې this is ابوای خدا ما ټول ورته ویل کنه نه وتا یو نوم ته ورته this is ابوای دی کې پراپر نام شته نه دا نه پیژنې هغه مطلب یو په یو حرف ورته غټي په یو وخت کې پوه شئ دا څه ته یو نوم ورکړي بیا دلته تر راغلی نومونه ورکوه مثال ولی صحیح فهیم واسع صحیح دلته راغلی وکیل اول حرف ده
صحیح داسې وګوره استاد د دې څه د سال نه دغه قرار سپیس نه غټه اول حرف غټي هیڅ خاص مخصوص پکې سره په جمله کې چراو چاته ښه بل دې څه چلارو ریپلیس څه شي ریپلیس ریپلیس څه کار کوي replace this is really good this دلته دی ولیکو چې کابل صحیح د لیکنه مثال ورته ریپلیس کوي equal replace function کار کوي ټاب all text دا text دی کاما د څوم کریکټر نه نه دا text نه دا text دی دا text دی text دی څوم کریکټر نه تر دریم نه صحیح ده کاما دا text دی یعنی مثال بیا د مدري رشي دا text دی رشي انټر all text start characters بیا ورته وایم چې درې دي کاما all text دا دی کابل نه کاپول جوړ که جوړ نه صحیح ده څه ریپلیس مې ورباندې په څه وکړه ها چې دا ریپلیس کا په دې نوم کې ګوره ما ورته ویل چې دغه کابل نه درې حرفونه ونیسه درې بیا ریپلیس کا داسې وکړه صحیح ده ریپلیس به کنه جای تغییر به کنه یک ټکس به جای دیگه ټکس مې ټکس بیا چې کاما درې ورفر بیا کاما درې نوې ټکس کاما درې حروف بدل کا دریم حروف نه شروع کا کاما درې حروف بدل کا بیا ورته چې بیا اول ټکس کم ټکس پر راواله دغه راو ټکس راواله ګوره په دې حالت کې 2010 کال دی زه دلته ورته وایم 12 کال راواله صحیح په دې 12 ریپلیس کا څنګه ریپلیس څه شی ریپلیس کا په دې باندې replaced دې ټکس باندې کاما د دریم ټکس نه شروع کا خو دوه ټکس ورته تغییر کا کم ټکس راواله دا ټکس راواله دوه ټکس تغییر کا کاما کم ټکس راواله دا ټکس انټر 2012 شو صحیح ده ټکس ریپلیس کوي پیش لور باندې ته فهمیدی ها استاد مثلا دغه یو ریکارډ مثلا د ریکارډ باندې استاد ځکه موږ هر چې 2010 نس پیدا کړل مشخص موږ 2010 ته ریکارډ راځي استاد څلور ته وایي ریپلیس والا دا په دې ریپلیس کا څلور والا په څلور ریپلیس مثلا استاد ګورل ته تاسو راغړ ډي ریکارډونه یې کانته وایي چې د سنټری وکړه صحیح ده مثال ته جمع لیکل چې 2000 دا خو مې کړی دی پر چوز کړی دی دا په دې نه کې څه چې دا مې هلته چوز کړی بیا داسې کېږي صحیح ده 2010
زه په 2012 تغییر کړ څه وکړه په 2012 باندې تغییر شي څرنګه بیا کې دلته راځي ریپلیس سمه خبره ده ټاب نه استاد دلته دغه په ځای باندې 2012 په 2012 باندې تبدیل کړو استاد خواندې یو چې تبدیلی کاش که کنه څه بیا به وکړي څه اوس مکمل شي د استاد مکمل شي مکمل شي د مثلا ډیر انټرنس چې ته پیدا کېدای شي تشکیل مخام ګوره دغه رقم نه خو ایکوال صبر هو کنه خدا یو فنکشن ارته جوړه کړی ده کنه چې حالت موږ فنکشن استاد مثلا شیت کې اپلای کوو خو ته صبر وکړه خو دې زه روان یم کنه ریپلیس ټاب کله پښتنه نه کړی سبجیکټي دا کاما څلور عدد واخله صحیح ده تر مثال تر اول عدد واخله تر اول څوکه کامه بدل کړه چا سره 2012 سره انټر نه کاوس ته ضرورت نه لري چې بند شي ښه زه دلته وایم چې کاما څلور ټکس راوله نیو ټکس څه شی راوله 2012 راوله صحیح ده 2012 راوستو که نه وستو داسې ته راغلی دلته که مثال هر چا دلته چې لیکلی 2012 لیکلی دا چې ته بدلېږي اټومیټیک به 2012 ته بدلېږي ونه شو یو په یو نه ورو فنکشن دی دا څه شي کوي یو ارګومنټ کار کوي اکثریت دوه ارګومنټ کار نه کوي او خاص ریپلیسمنٹ لغت په بل لغت ریپلیس کوي ورته تاریخ یو کار کوي لغت په بل ریپلیس کوي چې موږ د غواړو فنکشن اټومیټیک ریپلیس کوي موږ تاسو کمانډ هم درو خو بدیم کوو څه شي کوو فنکشن باندې ښه ریپیټ تکرار کوي repeat mana repeat text again and again check us out repeat دلته زور دام ولی څه شي کا repeat کا دلته رالم equal repeat top کم نوم دا نوم کاما څو ځله ریپیټ کا 12 ځله انټر ولی 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 زردا دا راته ریپیټ کا کوم علامه ش پلس هش ریپیټ کراتا ایکوال ریپیټ ټاپ کوټیشن یا کوټیشن دلته ورغلي کوم چې مثال هش کوټیشن کاما څو ځله یو 10 ځله ریپیټ کړه صحیح کولای شي ریپیټ کې دي کې زیات کارونه وکړي ریپیټ کې ورته کې ایکوال ریپیټ کراتا څه شي ریپیټ کوي ضرورت کوټیشن دا ستاره ریپیټ کا یا څو درته لاین راته جوړ کا څنګه لاین ریپیټ کا کوټیشن کاما څو ځله ریپیټ کا 50 ځله ریپیټ کا انټر 50 ځله دا لاین ریپیټ څو ځله 50 یره نو وخت پښه شو خیر دا تکرار کړه دا ور تکراري پیګر باندې دا ښه ټیکس بعد از ریپیټ دیگه فرموله داریم فنکشن چی نام داره رایت دا دی ولیکله RIGHT رایت رایت طرف ته دلته تا مثال لیکلی دی ګرامر ایکوال رایت څه شی رایت طرف نه کاما چلو کریکټر را واخله انټر مر صحیح د طرف خوی خوانه څلور حروف را راوچت کا مخکې چپ نه وته څه
پوهیږي ورمانه اصلا خلاص نه خو خلاص میکنم دا فارمولا بار او هی اصلا نمادیم دیگه دونه دوست ها میم دیگه فانکشن داریم به نام چی؟ text search تکست یو حرف دلته پیدا کوي چې مثال دا حرف سوم دی دا رایټ ای پکې پیدا کړه سٹارټ دیونه کا انټر دا د لابله اولی ته نوم لیکم چې سرچ ای طرف میں equal search tab چه سرچ میکنی find text کدام ٹیکس پیدا میکنی تو برش میگه سرچ کو برای ما A double quotation دا کدام نام کاما دایی ٹیکس از چند کارکتر باید شروع کنیم ما برش بگیم کارکتری چندم است ما برش بگیم کارکتری سی انتر صحیح کارکتری سیوم است یا نیست باید بگیم گرامر ایک از دی فنکشن دی نام بس یوم کارکتر قرار دار گولا دلتا هم یو که سنسیتیو دا پاقات حروفو افغانستان صحیح دا افغانستان دی equal search چی سرچ کو quotation ما برش بگم که h سرچ کو h چندم کارکتر است a از وان شروع کو کاما صحیح 5 دانه حرف بگی h پیدا کو د کدام ټیکس دایی ٹیکس از یک شروع کو کاما 5 حرف بگی انٹر کاما من دور کرے ها ایچ بگی مثال ویتن ٹیکس سٹارٹ نمبر چند آنا ایچ اینجا ما برش نوشته میکنه که 4م است صحیح خو مثال درته وایي چې اچ په افغانستان کې څلورم دی استاد ته هم خبر او ټول سره رند درته پیدا شي سرچ او فایند ګوره په دې حالات کې څه کوي د سیم وظیفه کوي څنګه وظیفه کوي سیم خو دلته ګوره سره اعظم ورده سرچ ٹیکس سرچ پیدا کا سرچ فائنڈ واٹ ما برش بگیم فائنڈ ٹی ویتن ٹیکس دا کدام ٹیکس ما برش بگیم دایی ٹیکس صحیح اوکی برد بگه حروف به نوم است نه substitute replace existing text with a new text in text string يا سنة صبر كو يا سندري داني استاد کزر ختم کی بیادینو substitute یا به بیزی دی پر substitute به معنی چیست
سبسټیټیوټ معنا جيش تغییر دادن. سبسټیټیوټ څنګه ورته وایي؟ خارج مارج دلته څه ورته وایم کنه؟ ای بی سی ډي ای مثال د څه شی مې ولیکل. دلته ورته وایم چې مثال ولی. دلته ورته راځم ورته لیکم ولی نه لیکم. دلته ورته رالیکم چې بی ایچ د څه شی مې ولیکل. ته ورته مثال ولیکل چې کیهان. دا فارمولا تکوم equal substitute tab substitute dot x comma da بیا comma da enter ای بی سی په دې باندې substitute کې کنه کو یہ ته دې پیدا شه